بسم الله الرحمن الرحیم د اباسین شپ شعر دی. کو د عظمت تکل کوي نو پاسه شپې رونی کا، که د عظمت تکل کوي نو پاسه شپې رونی کا، د شوګیرو په بیه ډیر د کار سیزونه کیږي. قدرمنو کتونکو، نن زمونږ دریم کلاس دی د پښتو د املا کلاس. نن به ان شاء الله مونږ د دوه ټکو خبره کوو، د هغې د استعمال چې د ګې او د خین. نن زمونږ سبق سره چې د ګې استعمال به وایو او د خین استعمال چې دا په کوم ځایونو کې استعمالیږي. نن به مونږ د ګې او د خین استعمال کوو. د تیر کلاس سره زه یو خبره وکړم چې بعضې ډېر خلک دی چې بعضې نومونه هغه غلط لیکي. لکه مثال زه لیکم چې زما، دا د زیم سره لیکي، څوک وایي زمون، داسې طریقې لیکي. په لحاظه زما چې دی دا د زیم سره لیکل غلط دي. زما چې لیکو نو دا به د زی سره لیکو زما، او زمون چې لیکو نو دا به مونږ د زی سره لیکو. که څوک د زیم سره دا لیکي نو دا د دغه سره د زیم سره لیکل غلط دي. زیاته سوشل میډیا باندې زمونږ وروڼه هغه د دې سره لیکي، یا بعضې کتابونو کې هم داسې راغلي چې هغه دې سره لیکل کېږي. نو لحاظه د زیم سره دا غلط دی، دا به د زی سره لیکو. نو مونږ ته دې پته وي چې ګې دا د دوو ټکو یا د دوو تورو د فرق ختمولو لپاره به هغې په ځای مونږ ګې استعمالو. نو ګې د ګاپ او د جې، د ګاپ او د جې فرق ختمي. زمونږ کندهاری لهجې والا وروڼه هغه جې سره وایي، مونږ هغه ټکې په ګاپ سره ادا کوو. د دغې فرق ختمولو دپاره به ګې استعمالیږي. د دې مونږ څو مثالونه لیکو. لکه مونږ چې لیکو که نه مونږ، دا به د ګې سره لیکلی کېږي. یا مونږ لیکو غوږ، دا به هم د ګې سره لیکلی کېږي. یا مونږ لیکو غږ، ګیره، زمونږ وغیره وغیره. غوږ شو، یا مونږ لیکو غږ، دا هم د ګې سره راځي. یا مونږ لیکو ګیره، دا به هم د ګې سره لیکلی کېږي. یا مونږ لیکو زمونږ، دا به هم د ګې سره لیکلی کېږي. اوس مونږ چې دی نو دا زمونږ کندهاری لهجې والا وروڼه چې دي نو هغې وایي، هغې په دغه سره وایي چې مونږ، هغې دا د ګې سره وایي، هغې دا داسې وایي مونږ. یا غوږ دی نو هغې ورته غوږ وایي، غوږ. یا غږ دی نو غږ هغې ورته وایي. ګیره دی نو جیره، موږ غرونه ورته جیره وایي، هغې دا د جې سره استعمالي. یا زمونږ دی نو هغې زمونږ، دا زیاتره استعمالېږي. هغه لهجې سره خصوص هم نشم ویلی، لحاظه هغې ورته دا زمونږ وایي. او مونږ دا چې کوم دی نو په ګاپ سره ادا کوو. مونږ وایو مونږ، ټیک شو، غوږ، غږ، ټیک ده، ګیره، یا زمونږ، ټیک ده. مونږ دا ګاپ ادا کوو، هغې دا ژې ادا کوي. نو دغې د لیکلو د لیکدود ټیک کولو لپاره، فرق ختمولو لپاره د جې او د ګاپ فرق ختمولو لپاره دا ګې به استعمالیږي. یعنې مطلب زموږ دا دی چې مونږ به څه کوو، مونږ چې لیکو نو دا به د ګاپ سره لیکو. دلته جې استعمالوي، مونږ ګاپ استعمالو، نو لحاظه دا به په ګې سره لیکل کېږي. غوږ چې دی نو هغې جې استعمالوي، مونږ ګاپ استعمالو، دا به په ګې سره استعمالیږي. غږ چې دی یا غږ چې دی دا مونږ په ګاپ سره، او هغې چې کوم دی نو په جې سره استعمالیږي، مونږ به دا په ګاپ سره لیکو. غږ، ګیره چې کوم دی دا به په ګاپ سره لیکو. مونږ ګې ګاپ استعمالو، هغې جې استعمالوي. یا زمونږ، مونږ دلته کې ګاپ استعمالو او هغې جې استعمالوي، دا مونږ په ګې سره لیکو. نو ګې چې دا یو ځل به زه بیا ووایم، ګې چې ده نو دا د ګاپ او د جې فرق ختمولو لپاره ګې استعمالیږي. نو چې کوم هغه وروڼه یو څیز په جې سره استعمالوي، مونږ یې په ګاپ سره، نو هغه ټکي به مونږ په ګې سره لیکو. ښه، بل یو ټکی دی مونږ سره چې هغه دی خین. مونږ ویلو خین،
خین چې دی دا ډېر اهم ټکی دی، د په ډېرو پښتو کې ډېر زیات استعمالیږي. نو خین چې دی دا د شین او د خې فرق ختمي. شین او د خې فرق ختمي. زمونږ کندهارۍ لهجې والا وروڼه چې دي هغه شین سره وایي، شین تلفظ، او مونږ په خې سره استعمالو. نو د دې شین او د دې خې فرق ختمولو دپاره دلته مونږ سره خین استعمالیږي. لږ ټولو نه اهم ټکي زمونږ د پښتو چې کوم دی نو هغه هم هغې کې خین استعمال شوي دي. پښتو د استعمال مونږ یو څو ټکي لیکو. پښتو ټیک ده. داسې ډېر بلا ټکي دي لکه خادي، خار، پښتانه، پېښور، ښېګړه، نوخار، ماښام، ډېر څه ټکي دي. لکه پښتو شو، پېښور شو، پښتانه او خار، ښېګړه دغه شانتې هادي، ډېر شي دي بلا ټکي موږ لیکلی شو. دې کې خین استعمالیږي. اوس زمونږ کندهارۍ لهجې والا وروڼه چې دي نو پښتو ته هغوی پشتو وایي. پشتو ورته وایي. او پېښور ته هغوی پېښور ورته وایي. پېښور یا پېښور. پښتانه ته هغوی پښتانه وایي. تاسو به اورېدلي ډېر پښتانه. ښار ته هغوی شار وایي. شار. او ښېګړې ته هغوی ښېګړه. داسې زیات ما ته یاد نه دي خو هغوی ته ښېګړه وایي. ښېګړه. حاجي ته شادي وایي. شادي. نو دې نه پته لګي چې زمونږ کندهارۍ لهجې والا وروڼه دا په شین سره استعمالي او هغه مونږ دلته دا په خې سره استعمالو. کندهارۍ لهجې والا وروڼه دې ته پښتو وایي، مونږ ته پښتو وایو. که چېرې دا مونږ لیکو دا مونږ داسې لیکو. پښتو ټیک ده. مونږ یې داسې وایو. پېښور، پښتانه، خار وغیره وغیره. نو لہذا مونږ دا خې وایو او هغوی دا شین استعمالي. نو د دې خې او د دې شین د فرق ختمولو دپاره دا خین ټکي یعنې د خین تورې دا په پښتو کې راغلی دی، په پښتو کې استعمالیږي. لہذا دلته کې مونږ خې استعمالو، هغې شین استعمالي. د دې فرق ختمولو دپاره به خین استعمالیږي پښتو. څنګه چې په پېښور کې دلته کې مونږ خې استعمالو، هغې شین استعمالي. د دې فرق ختمولو دپاره به دا خین استعمالیږي. هغې پښتانه وایي، پښتانه وایو، دا به خین استعمالیږي. پښتانه. دلته خار دی، دا به په خین سره لیکلی کېږي. هغې به د شار وایي، مونږ ورته خار وایو. دغسې ښېګړه، دغسې حاجي ده. نو د دې پیدا دا ده، ما بل ویډیو کې هم ویلو چې خار دی نو خار خین سره لیکل کېږي. نو زمونږ کندهارۍ لهجې والا به دا په پروناونس کوي، یعنې وایي به شار به دې ته وایي، موږ به یې د خې سره وایو، دا به خار دې ته وایو. نو دې کې لیکدود زمونږ یو شو، لهجې زمونږ بدلې دي. نو هغوی به دا شار وایي، موږ به یې خار وایو. خو لیکن لیکل به زمونږ د ټولو د کندهارۍ لهجې والا، یوسفزۍ لهجې والا، د دواړو لیکل به هغه یو شانتې راځي. نو امید لرم چې تاسو په دې باندې پوه شوي. داسې نور شي بلا شي ټکي دي لکه ماښام چې دی نو ماښام هم دا په خین سره لیکلی کېږي. بلا شي ټکي دي. نن مونږ دوه تورې ووایي. ګې مونږ ووایي چې ګې او خین مونږ ووایي چې ګې چې دا د ګاف او د جې فرق ختمي. خین چې دی دا د شین او د خې فرق ختمي. نو لہذا امید لرم چې تاسو په دې باندې پوه شوي یې. نو
کو دې کې څه غلطي مونږ ته په نښه باندې کې یا دې کې په کوم څیز تاسو نه پوه شئ په کمنټ کې تاسو مونږ ته ووایئ چې هغې باندې تاسو پوه کړو. نن مونږ د ګې او د خین استعمالوو. دې نه مخکې سبق کې مونږ د سیمو او د زیم استعمال ویلي. امید لرم چې تاسو په دې باندې ډېر ښه پوه شوي. بیا هم په دې کې څه غلطي نه هغه تاسو مونږ ته په کمنټس کې ویلی شئ یا تاسو په کوم څیز نه پوه شوي نو هغه مونږ ته په کمنټس کې ویلی شئ. فیډبیک راکولی شئ او د را روان ویډیو لپاره مونږ له اجازت راکړئ. الله فامان.